جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه حاضر یم ستاسو په وړاندې باندې د یو بل نوي کلاس سره. او په دې نن کلاس کې به مونږ د انګلیش پریکټس کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بیا د کلاس شروع وکئ. ماله څه کول پکار دي، یعنی ماله اوس څه کول پکار دي. که تاسو په انګلیش کې داسې وایئ چې ماله اوس څه کول پکار دي، نو دا تاسو څنګه ویلی شئ؟ ګورئ داسې به وایئ What should I do now? What should I do now? یعنی ماله اوس څه کول پکار دي. بیا که تاسو داسې وایئ چې زه اوس څه وکمه، یعنی زه اوس څه کولی شمه. What can I do now? What can I do now? زه اوس څه کولی شم، یعنی زه اوس ستا دپاره څه کولی شم. What can I do now for you? زه اوس ستا دپاره څه کولی شم. په دې نن کلاس کې به ستاسو دپاره د انګلیش یو ښه پریکټس وي، ښه په توجه، ښه په دهان سره دې ته غوږ شئ او د دې د زده کولو د یادولو ښه پوره کوشش کوئ. تر اخره پورې یې ګورئ، سکیپ کوئ مه. دا 18 منټه 15 منټه دي، د دې نه فایده واخلئ. خپل انګلیش امپروو کړئ، خپل انګلیش ورسره ښه کړئ. مخکې ځو د بل ټکي طرف ته، د بلې جملې طرف ته. ګورئ داسې مونږه ډیره یوه خبره کوو چې زما لایق څه حکم، یعنی زه ستا دپاره څه خدمت کولی شم. که څه حکم وي نو وایه. داسې د دې ټرانسلیشن د انګلیش ته anything else to do for me، یعنی زما دپاره څه حکم دی. anything else to do for me، زما دپاره څه حکم دی. ته داسې ولې کوي؟ Why are you doing like this؟ تاسو انګلیش ته دا داسې ټرانسلیټ کولی شئ. Why are you doing like this؟ ته داسې ولې کوي، یعنی ته داسې کار ولې کوي. Why are you doing like this؟ ته داسې ولې کوي. آیا ماله اوس تلل پکار دي؟ Should I go now؟ should مطلب دی پکار. Should I go now؟ آیا ماله اوس تلل پکار دي؟ زه مونځ کومه او راځمه. مونږ داسې وایو که نه چې بس زه مونځ کومه او راځمه. I will come back after offering the prayer. I will come back after offering the prayer، یعنی زه مونځ کومه او راځمه. ته ماته لږ انتظار وکړه، زه زر زر مونځ کومه او راځمه. زه له تا نه بغیر اوده کیدی نشم. I can't sleep without you. I can't sleep without you، زه له تا نه بغیر اوده کیدی نشم. ګورئ داسې مونږ یو خبره کوو که نه چې هغه زه پټ پټ ولیدلمه، یعنی هغه ماته پټ پټ کتل او زه یې ولیدمه. He cut me by hidden eye. He cut me by hidden eye، هغه زه پټ پټ ولیدلمه، یعنی هغه ماته پټ پټ کتل او زه یې ولیدلمه. ستا د رابللو ډیره مننه، یعنی ډیره مننه چې تا زه راوبللم. Thanks for inviting me. Thanks for inviting me، ستا د رابللو ډیره مننه. زه ستا ډیر شکرګزار یم. I am very grateful for you. I am very grateful for you، زه ستا ډیر شکرګزار یم. بله یو خبره مونږ ډیره کوو که نه، مونږ وایو چې څه خبره نه ده بس پرېږده، هېڅ خبره نه ده. It doesn't matter، یعنی دا څه خبره نه ده بس چې څه وشو وشو پرېږده، هېڅ خبره نه ده. It doesn't matter، څه خبره نه ده. مهرباني وکړه روپۍ وشماره. تاسو ته زه وایم، تا ته زه وایم چې مهرباني وکړه دا روپۍ وشماره. ته دا انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کولی شي؟ 1
2 3 4 5 Please count the money. Please count the money. یعنی مهربانی وکا روپای وشماره. count وای شمارلو تا. Please count the money. مهربانی وکا روپای وشماره. زه ډیر ستړیوالی محسوسوم. یعنی زه ډیر ستړی یم، ډیر ستړیوالی محسوسوم. I am feeling exhausted. exhausted ستړی ته وایي، هغه ستړی ته وایي چې بیخي ډیر ستړی وي. یو خو لږ ستړی هغې ته وایي tired. او چې د حد نه هم سیوا ستړی شي موږ وایو که نه، موږ وایو داسې ستړی یم چې د هډوکي مې داسې ټوک ټوک کېږي. نو دغه هډوکي چې ټوک ټوک کېږي دغه ستړیوالي ته وایي exhausted. I am feeling exhausted. یعنی زه ډیر ستړیوالی محسوسوم. هغه دلته راځي. He is coming here. He is coming here. هغه دلته راځي. یعنی علی دلته راځي. د هغه د پاره مونږ ویلی شو he او coming راځي یعنی را روان دی. here دلته. He is coming here. هغه دلته راځي. هغه په موبایل باندې خبرې کوي. He is talking on the phone. He is talking on the phone. هغه په موبایل باندې خبرې کوي. زه اخبار پړاوم. یعنی زه اخبار لولم. دا تاسو څنګه ویلی شئ؟ که تاسو یو کتاب لولی نو تاسو په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ I am reading the newspaper. newspaper وای اخبار ته، خبرنامې ته. I am reading the newspaper. زه اخبار پړاوخم لولم. Do you understand? آیا ته پوه شولې؟ Do you understand? آیا ته پوه شولې؟ Yes, I completely understand. او زه په مکمله توګه باندې پوه شوم. Yes, I completely understand. او زه په مکمله توګه باندې پوه شوم. هم په دې ځای باندې د دې نن کلاس اختتام کوو، پای ته یې رسوو. زه امید کوم چې په دې سره به ستاسو د انګلیش ډیر پریکټس شوی وي. دا کلاس تاسو بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او تاسو چې هم چرته یئ زما به دغه دعا وي چې الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان. جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه حاضر یم ستاسو په وړاندې باندې د یو بل نوي کلاس سره. او په دې نن کلاس کې به مونږ د انګلیش پریکټس کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بیا د کلاس شروع وکئ. ماله څه کول پکار دي، یعنی ماله اوس څه کول پکار دي. که تاسو په انګلیش کې داسې وایئ چې ماله اوس څه کول پکار دي، نو دا تاسو څنګه ویلی شئ؟ ګورئ داسې به وایئ What should I do now? What should I do now? یعنی ماله اوس څه کول پکار دي. بیا که تاسو داسې وایئ چې زه اوس څه وکړم، یعنی زه اوس څه کولی شم. What can I do now? What can I do now? زه اوس څه کولی شم، یعنی زه اوس ستا دپاره څه کولی شم. What can I do now for you? زه اوس ستا دپاره څه کولی شم. په دې نن کلاس کې به ستاسو دپاره د انګلیش یو ښه پریکټس وي. ښه په توجه، ښه په دهان سره دې ته غوږ شئ او د دې د زده کولو د یادولو ښه پوره کوشش کوئ. تر اخره پورې یې ګورئ، سکیپ کوئ مه. دا 18 منټه 15 منټه دي، د دې نه فایده واخلئ. خپل انګلیش امپروو کړئ، خپل انګلیش ورسره ښه کړئ.
مخکې ځو د بل ټکي طرف ته، د بلې جملې طرف ته. ګورئ داسې مونږه ډیره یوه خبره کوو چې زما لایق څه حکم، یعنی زه ستا دپاره څه خدمت کولی شم، که څه حکم وي نو وایه. داسې د دې ټرانسلیشن د انګلیش ته anything else to do for me، یعنی زما دپاره څه حکم دی. anything else to do for me، زما دپاره څه حکم دی. ته داسې ولې کوي؟ Why are you doing like this؟ تاسو انګلیش ته دا داسې ټرانسلیټ کولی شئ Why are you doing like this؟ ته داسې ولې کوي، یعنی ته داسې کار ولې کوي. Why are you doing like this؟ ته داسې ولې کوي. آیا ماله اوس تلل پکار دی؟ Should I go now؟ should مطلب دی پکار. Should I go now؟ آیا ماله اوس تلل پکار دی؟ زه مونځ کومه او راځمه. مونږ داسې وایو کنه چې بس زه مونځ کومه او راځمه. I will come back after offering the prayer. I will come back after offering the prayer، یعنی زه مونځ کومه او راځمه. ته ماته لږ انتظار وکړه، زه زر زر مونځ کومه او راځمه. زه له تا نه بغیر اوده کیدی نشم. I can't sleep without you. I can't sleep without you، زه له تا نه بغیر اوده کیدی نشم. ګورئ داسې مونږ یو خبره کوو کنه چې هغه زه پټ پټ ولیدلمه، یعنی هغه ماته پټ پټ کتل او زه یې ولیدمه. He cut me by hidden eye. He cut me by hidden eye، هغه زه پټ پټ ولیدلمه، یعنی هغه ماته پټ پټ کتل او زه یې ولیدلمه. ستا د رابللو ډیره مننه، یعنی ډیره مننه چې تا زه راوبللم. Thanks for inviting me. Thanks for inviting me، ستا د رابللو ډیره مننه. زه ستا ډیر شکرګزار یم. I am very grateful for you. I am very grateful for you، زه ستا ډیر شکرګزار یم. بله یو خبره مونږ ډیره کوو کنه، مونږ وایو چې څه خبره نه ده بس پرېږده، هیڅ خبره نه ده. It doesn't matter، یعنی دا څه خبره نه ده بس چې څه وشو وشو پرېږده، هیڅ خبره نه ده. It doesn't matter، څه خبره نه ده. مهرباني وکړه روپۍ وشماره. تاسو ته زه وایمه، تا ته زه وایمه چې مهرباني وکړه دا روپۍ وشماره. ته دا انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کولی شي؟ 1 2 3 4 5 Please count the money. Please count the money، یعنی مهرباني وکړه روپۍ وشماره. count وایي شمارلو ته. Please count the money، مهرباني وکړه روپۍ وشماره. زه ډیر ستړیوالی محسوسوم، یعنی زه ډیر ستړی یم، ډیر ستړیوالی محسوسوم. I am feeling exhausted. exhausted ستړي ته وایي، هغه ستړي ته وایي چې بیخي ډیر ستړی وي. یو خو لږ ستړی هغې ته وایي tired، او چې د حد نه هم سیوا ستړی شي مونږ وایو کنه، مونږ وایو داسې ستړی یم چې د هډوکي مې داسې ټوک ټوک کیږي. نو دغه هډوکي چې ټوک ټوک کیږي دغه ستړیوالي ته وایي exhausted. I am feeling exhausted، یعنی زه ډیر ستړیوالی محسوسوم. هغه دلته راځي. He is coming here. He is coming here، هغه دلته راځي، یعنی علي دلته راځي. د هغه دپاره مونږ ویلی شو he، او coming راځي یعنی را روان دی. here دلته. He is coming here، هغه دلته راځي. هغه په موبایل باندې خبرې کوي. He is talking on the phone. He is talking on the phone، هغه په موبایل باندې خبرې کوي. زه اخبار پړاوم، یعنی زه اخبار لولم. دا تاسو څنګه ویلی شئ؟
که تاسو یو کتاب لولئ نو تاسو په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ I am reading the newspaper. newspaper وای اخبار ته، خبرنامې ته. I am reading the newspaper. زه اخبار پړاوخمه لولمه. Do you understand? آیا ته پوه شولې؟ Do you understand? آیا ته پوه شولې؟ Yes, I completely understand. او زه په مکمله توګه باندې پوه شوم. Yes, I completely understand. او زه په مکمله توګه باندې پوه شوم. هم په دې ځای باندې د دې نن کلاس اختتام کوو، پای ته یې رسوو. زه امید کوم چې په دې سره به ستاسو د انګلیش ډیر پریکټس شوی وي. دا کلاس تاسو بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او تاسو چې هم چرته یئ زما به دغه دعا وي چې الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان.